أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم ژوند. محترم ورونو، زموږ قصه دې ځای ته رارسېدلې وه. اوس ابو جندل راغلی او وایي یا رسول الله، زه مهاجر درته راغلی یم، مکه او د مکې کفار نه غواړم، ستا سره مدینې ته ځم. دلته نو سهیل وویل یا محمد صلی الله علیه وسلم، هغه صلح چې زما او ستا په مابین کې وسوه، یعنې زما زوی به بیرته ما ته راکوې. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وویل یا رسول الله، موږ خو تر اوسه لا صلح نه ده لیکلې، فقط شروع په سوې ده، اوس څنګه کیږي؟ ابو جندل په لاس ورکول کیږي که یا؟ پر صلح اتفاق سوی دی، خو تر اوسه نوشته سوې نه ده. سهیل وویل آیا خبرې او د خولې اتفاق کفایت نه کوي؟ خامخا باید نوشته سي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل هو، د خولې اتفاق کافی دی او بس دی. زوی دې در سره بوز. ابو جندل چې په هیڅ نه دی خبر، فقط مهاجر راغلی دی او اوس سهیل خپل زوی کشوي، غواړي چې هغه د کفارو لښکر ته یې ورولي چې دلته نږدې پروت دی او دی د صلح د نیوشته کولو دپاره بیرته راسي. د ابو جندل هیڅ وزړه ته نه لوېده چې دی دې بیرته د کفارو په لاس ورکړي، ځکه دی مهاجر راغلی دی او اوس دې بیرته کفار بیایي او څوک دې نظم را وګرځوي. په تعجب کې سو او نارې وهي یا معشر المسلمین، آیا بیرته و کفارو ته بیول کېږم؟ هغه و ما ته زما په دین کې تکلیف راکوي، ما خپل دین ته نه پرېږدي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل یا ابا جندل، صبر وکړه او بدله د الله جل جلاله څخه وغواړه. بېشکه چې الله جل جلاله به تا او ستا ضعیفه ملګرو ته د خلاصېدو لار پیدا کړي. موږ د قریشو سره صلح کړې ده او پر دغه مو عهد ورسره کړی دی، نو اوس موږ په خپل عهد کې غدر نسو کولی. د ابو جندل بیا هم وزړه ته نه لوېږي، څنګه یې پرېږدي چې کفار یې بوځي؟ بیا یې نارې شروع کړې، ویل ما و دوی ته مور پرېږدئ، ما خپل دین ته نه پرېږدي. دلته نو مسلمانانو ژړل، وایي دا څونه ذلت دی، څونه کښتهوالی او بېوسي ده. د مسلمانانو یو نفر په زور کشول کیږي، بیرته و کفارو ته ورکول کیږي او دوی ورته ګوري. د مسلمانانو نور هم درد او تکلیف زیات سو، دننه په زړو کې سوځل کیږي او دغه صلح چې وسوه ډېره بده او د ذلت صلح یې بلل. دا یې د ځانو دپاره ذلت باله او په دې صلح نه وه خوښ، نو یې ژړل. د مسلمانانو څخه حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ور ولاړ سو. سهیل خپل زوی ابو جندل کشوي او عمر رضی الله تعالی عنه د ابو جندل و څنګ یا بغل ته رهي دی. توره و ابو جندل ته ورنږدې کړي او ورته وایي یا ابا جندل، مشرکان نجس دي او د مشرک وینه داسې ده لکه د سپي، یعنې د مشرک وینه قیمت او اهمیت نه لري. او بیا توره ورنږدې کړي. وروسته بیا عمر رضی الله تعالی عنه ویل زما مقصد دا و چې ابو جندل دغه توره واخلي او خپل پلار ووژني، مګر ده دا کار ونه کړي. ورونو، دلته سوال پیدا کیږي چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ولې په خپله سهیل نه وژي چې ابو جندل رضی الله تعالی عنه یې د هغه د مرګ دپاره تشویقاوه؟ جواب: ځکه عمر رضی الله تعالی عنه په خپله په صلح کې داخل و او ابو جندل رضی الله تعالی عنه د دې صلح څخه د باندې دی.
ځکه هغه تر اوسه د مسلمانانو د قیادت او مشرۍ تابع نه دی. نو ځکه علمای کرام وایي کم فرد چې د مسلمانانو په جماعت کې داخل نه وي هغه کارونه کولی سي چې هغه د مسلمانانو جماعت یې نسي کولی. هر څوک چې د یوه جماعت عضوه وګرځېده هغه د هغه جماعت په نظام خامخا مکلف دی، مګر کم فرد چې په جماعت کې نه وي داخل سوی هغه په هغه شیانو نه دی مکلف چې هغه جماعت په مکلف وي. مقصد دا چې دغسې فرد لکه ابو جندل د مسلمانانو په قوانینو اتفاقیو او عهدو نه وي مکلف. نو ځکه ابو جندل کولی سوای چې سهیل ووژني، مګر حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه چې د مسلمانانو د جماعت جزو او د مسلمانانو په قوانینو او اتفاقیو مکلف و، نه سوای کولی چې سهیل ووژني. په هر صورت دا یوه فقهي مسله وه. نو ابو جندل یې بوتی او عمر رضی الله تعالی عنه وایي ابو جندل دا نه کړه خوښه چې پلار ووژني، که نه ده کولی سوای چې توره واخلي او سهیل ووژني، او مسؤل هم نه و ځکه دی د مسلمانانو په جماعت کې نه و داخل. سهیل چې ابو جندل د کفارو تر لښکره ورساوه بیرته راغلی او صلح نیوشته سوه. اوس نو قریش د مسلمانانو د بارېدو انتظار کوي چې بیرته ولاړ سي. رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلمانان امر کړه چې ځانونه حلال کړي او بیرته درځي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ولاړ سو، ویل یا رسول الله آیا تا موږ ته خبر نه و راکړی چې موږ به کعبې شریفې ته ورځو او طواف به پر کوو؟ ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم خوب لیدلی و چې مسلمانان کعبې شریفې ته ورځي او طواف پر کوي او بیا سرونه خروي یا کوچني کوي، او دغه خوب یې مسلمانانو ته ویلی و. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دغه خوب و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وریاد کړي او ویل تا موږ ته خبر راکړی و چې موږ به بیت الله ته ځو او طواف به پر کوو. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل هو یا عمر، مګر ما درته ویلي وه چې سږ کال به ورځو؟ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ویل یا داسې دې نه وه راته ویلي. خیر مسلمانان ډېر خفه دي. نو عمر رضی الله تعالی عنه غوښته چې یو څه وکړي چې اوس به په دغه باره کې هغه حدیث شریف درته رانقل کم چې امام بخاري او امام مسلم یې روایتوي، چې و دغسې حدیث ته چې امام بخاري او امام مسلم دواړو په خپل صحیح کې رانقل کړی وي حدیث متفق علیه وایي. هغه دا چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وایي ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغلم او ما ورته وویل یا رسول الله آیا ته په حق سره د الله نبی نه یې؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل بلکې یم. عمر رضی الله تعالی عنه وویل آیا ته پر حق نه یې او زموږ دشمنان پر باطل نه دي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل بلکې موږ پر حق یو او دوی پر باطل دي. عمر رضی الله تعالی عنه وویل آیا زموږ وژل سوي کسان په جنت کې او د دوی دا په اور کې نه دي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل بلکې دي. عمر رضی الله تعالی عنه ویل نو ولې موږ په خپل دین کې و دوی ته کښته کیږو؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل زه رسول الله یم، د خپل رب نافرمانی نه کوم او هغه زما ناصر او مددګاره دی. عمر رضی الله تعالی عنه وویل آیا تا موږ ته نه ویلي چې موږ به بیت الله ته ورځو او طواف به پر کوو؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل هو، مګر ما درته ویلي وه چې ته به سږ کال ورځې؟ عمر رضی الله تعالی عنه وویل یا. رسول الله صلی الله علیه وسلم نور هم وفرمایل بېشکه چې ته به ورځې او طواف به پر کوې، یعنې زما وینا حق ده خو وخت یې نه دی راغلی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه لکه داسې جواب چې غواړي چې ډېر مطمئن سي. نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته ورغلی او هغه پوښتنې ځینې وکړې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه یې کړې وې. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې واقعا صدیق و داسې جواب یې ورکړي چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یې په چپ کړي. ویل یا ابن الخطاب دا رسول الله دی، د خپل رب نافرمانی نه کوي
او الله یې هیڅکله نه ضایع کوي. څه وخت نو تېر سوی چې سورة الفتح نازل سو. رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر رضی الله تعالی عنه وغوښتی او د سورة الفتح آیاتونه یې ورته تلاوت کړ. عمر رضی الله تعالی عنه وویل یا رسول الله آیا دغه فتح ده؟ دا صلح یې یادول. آیا دغه صلح د حدیبیې فتح ده؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل هو. نو د عمر رضی الله تعالی عنه زړه خوشحاله سو. رواه البخاري و مسلم. اوس چې خبره خلاصه او فیصله سوه، رسول الله صلی الله علیه وسلم اصحاب کرام امر کړه چې حج حلالي کړئ، سرونه وخروئ او احرام خلاص کړئ. مګر د صحابه کرامو څخه یو هم نسو ولاړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم په تعجب کې سو. د اول وار دپاره مسلمانان د ده علیه الصلاة وسلام نافرماني کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم امر کړه چې ځانونه حلال کړي، یعنی د احرام د حالته څخه ووځي. مګر صحابه کرام یو هم نسو ولاړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا د احرام په خلاصېدو سره امر کړه، بیا هم یو نسو ولاړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم دریم وار د سرو په خرولو د احرام په خلاصولو امر کړه، بیا هم یو نسو ولاړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی پرېښول او خیمې ته ننوتی. او دا بیره ورسره ده چې د ده علیه الصلاة وسلام پر اصحابو د الله جل جلاله قهر او عذاب نسی نازل. څرنګه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په دغه سفر کې ام سلمه رضی الله عنها ملګرې وه، و هغې ته وویل خلقو زما د امر اطاعت ونه کوي او بیریږم چې د الله جل جلاله قهر او عذاب پر نازل نسی. ورونو، ځینې وختونه د ښځو سره داسې فکر او حل پیدا سي چې د نورو سره هغه فکر او حل نه وي موجود. ام سلمه رضی الله تعالی عنها ورته وویل یا رسول الله ته ور ووځه او هیچ چاته هیڅ مه وایه، خپله حج یې حلاله که او سرخروونکو یې راوغواړه چې ستا سر در وخروي. کم وخت چې ستا اصحاب تا وویني چې ځان دې د احرامه څخه خلاص کړي، دوی ته هم بې له متابعته بل شی نه پاته کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم د خیمې څخه راووتی و هیچ چاته یې هیڅ ونه ویل، خپله حج یې حلاله کړه او سرخروونکی یې راوغوښتی. د ده علیه الصلاة وسلام سر یې ور وخراوه. صحابه کرامو چې ولیده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل سر وخروي، نو پوه سوه چې خبره خلاصه سوه، عمره نسته. دوی هم ولاړ سوه، خپلې حج یې حلالې کړې او د سرو په خرولو یې شروع وکړه. ځینې د ځینو نورو سرونه ورخروي، مګر څرنګه چې ډېر خوابدي او په قهر کې وه، د خرولو په وخت کې یې یو د بل سرونه ور زخمي کول. د سرو د خرولو څخه چې خلاص وه، رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیده چې ځینو نفرو وریښتان کوچني کړي دي، یعنی خرولې نه دي بلکې غچي کړي دي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل الله دې پر هغو کسانو ورحمیږي چې سرونه یې خرولي دي. صحابه کرام وویل او هغه چې غچي کوي یا رسول الله. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا وفرمایل الله دې پر هغو کسانو ورحمیږي چې سرونه خروي. صحابه کرامو بیا وویل او هغه کسان چې غچي کوي یا رسول الله. دریم وار بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل الله دې پر هغو کسانو ورحمیږي چې سرونه خروي. اصحاب کرامو بیا وویل او هغه کسان چې غچي کوي یا رسول الله. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل هو او پر هغو کسانو چې غچي کوي. نو یې په غچي کولو هم اجازه وکړه. ورونو، د دغه صلح په باره کې د الله جل جلاله د طرفه سورة الفتح نازل سو. الله عز وجل فرمایي انا فتحنا لك فتحا مبینا، یعنی بېشکه چې موږ فتح او بری در کړی دی تا ته ښکاره او روښانه بری. ورونو، د حدیبیې صلح که څه هم په ښکاره او د باندې د ذلت او مغلوبیت صلح معلومیږي، په اول او سطحي نظر د دغه صلح د شرایطو څخه داسې معلومیږي چې د صلح ټوله مادې د قریشو په ګټه دي، لکه حضرت عمر فاروق او نور اصحاب کرام چې د دغه صلح د ښکاره تورو په لیدلو ډېر ناراضه وه. دوی خیال کاوه
چې د مسلمانانو د دغه 1400 سر قربانونکي لښکر په مخ کې قریش او د هغو طرفداران هیڅ اهمیت نه لري. دغه قسم مشکلات او مخالفتونه ولې په توره نسي حل مګر د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نظر و هغه نتیجو ته متوجه و چې د نورو د سترګو څخه پټې او نهامې وې، او بل دا چې الله جل جلاله د ده علیه الصلاة وسلام سینه د ډېرو سختو پیښو د تحمل او زغملو دپاره خلاصه کړې وه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم بې مثله توکل او تحمل هغه د کفارو شرطونه ومنل او اصحاب کرامو ته به ویل چې الله زما سره دی او ما نه ضایع کوي. د حدیبیې صلح ولې فتحه وبلل سوه؟ حتی صحابه کرامو به هم داسې پوښتنې کولې چې یا رسول الله دا فتحه او بری دی؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به وفرمیل هو دا لوی بری دی. دا ځکه چې په دغه صلح د قریشو لاسونه د مسلمانانو څخه بند او وتړه سوه. مسلمانان و دعوت او خپلو نورو دشمنانو ته فارغه سوه چې دغه پخپله د مکې مکرمې د فتح سبب سو. د حدیبیې تر صلح وروسته پس له هغه څخه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینې منورې ته ورسېدی، د مکې مکرمې څخه مسلمانو ښځو و مدینې منورې ته هجرت وکړي چې په هغو کې یوه هم ام کلثوم بنت عقبه وه. عقبه خو پیژني، هغه لوی کافر چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر شا یې د سجدې په وخت کې د اوښ کلمې ورکښېښولې. نو د دغه ښځو مشرک اقربا په دوی پسې راغله، ویل دغه ښځې باید د هغه عقد او عهد په سبب چې په حدیبیې کې وسو بیرته موږ ته راکول سي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه د دوی غوښتنه نه کړه قبوله، ځکه په معاهده کې دغه ماده داسې لیکل سوې وه پر دې اتفاق وسو که زموږ څخه یو سړی و تا ته درغلی که څه هم ستا پر دین وي بیرته به موږ ته راکوې. په معاهده کې لفظ د رجل یعنی سړی لیکل سوی و، نو په دغه ماده کې اساساً ښځې داخلې نه وې. او په دغه باره کې د الله عز وجل دا قول هم نازل سو چې د سورة الممتحنه په 10 نمبر آیات کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. یعنی ای مؤمنانو کوم وخت چې تاسې ته مؤمنې ښځې په هجرت سره راسې نو تاسې دوی امتحان کوي. الله د دوی په ایمان ښه عالم دی، یعنی د زړو حال خو الله جل جلاله ته معلوم دی، مګر په ښکاره او ظاهره سره تاسې د هغو ښځو پوره تحقیق او معلومات کوئ چې آیا دوی رښتیا هم د اسلام په سبب هجرت کړی دی؟ کمې دنیوي یا نفساني ګټې خو بیا په نظر کې نه وي نیولي. او بیا که تاسې په دې پوه سواست چې دوی مؤمنانې دي بیا یې نو بیرته و کفارو ته په لاس مور کوئ. نه دغه مؤمنې ښځې هغه کفارو ته حلالې دي او نه هغه کافران دغه مؤمنو ښځو ته حلال دي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه دوو سببو سره مؤمنې مهاجرې ښځې بیرته د کفارو په لاس نه ورکولې، ځکه یو خو دوی په هغه عهد او معاهده کې نه وې داخلې او بل د الله جل جلاله صریح حکم و. او د دغه آیات شریف په آخره کې الله عز وجل فرمایي ولا تمسکو بعصم الکوافر، او کافرانې ښځې په خپل نکاح کې مه ساتئ. نو مسلمانانو هغه خپلې کافرې ښځې د دغه آیات شریف په حکم سره طلاق کړې. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په دغه ورځ خپلې 2 مشرکې ښځې طلاق کړې چې یوه یې معاویه په نکاح کړه او بله یې صفوان ابن امیه په نکاح کړه. ورونو اوس به د حدیبیې پر صلح او د هغه صلح پر مادو یو څه تبصره وکړو، یا په بل عبارت
یو څه به پر وغږېږو. که موږ د حدیبیې صلح او د هغې مادې په غور او دقت سره تر نظر وباسو او د هغو نتیجو ته متوجه سو، بې له شکه دغه صلح د مسلمانانو دپاره لو او عظیمه فتحه ده، ځکه تر دغه د مخه قریشو د مسلمانانو په وجود هیڅ اقرار او اعتراف نه کاوه، بلکې د دوی مقصد او هدف دا و چې د مسلمانانو شان او شوکت، عزت او حیثیت د بینه یوسي، او د داسې ورځې په انتظار و چې په هغه کې د مسلمانانو انتها او ختمېدل وویني. قریش په خپل ټول قوت او طاقت سره د اسلامي دعوت او خلقو په مابین کې حائل او دیوال ګرځېده. هیڅ یې نه غوښته چې د اسلامي دعوت خبرې د خلقو تر غوږو پورې ورسېږي، ځکه په جزیرة العرب کې دیني مشرتوب او دنیوي ریاست د دوی و، او اوس د دوی د طرفه فقط و صلح ته رجوع کول د مسلمانانو پر قوت اقرار او اعتراف و، او د دې دا معنا وه چې قریش د دوی د مقابلې څخه عاجزه سوه. دا خو فقط د صلح په متعلق خبرې وې، او اوس راسئ د صلح و مادو ته. که موږ د صلح څلرمه ماده تر نظر وباسو چې هغه داسې وه: هر څوک یا هره قبیله چې وغواړي چې په دغه عهد او اتفاق کې د محمد صلی الله علیه وسلم او مسلمانانو په طرف کې داخل سي، کولی سي، او هر څوک یا قبیله چې وغواړي چې د قریشو په طرف کې داخل سي، کولی سي. د دې څخه داسې نتیجه راوځي چې قریشو هغه خپل دیني زعامت او دنیوي ریاست هیر کړي. اوس د دوی بل هیڅوک او بل هیڅ شی مقصد نه دی بې له خپله ځانه څخه. نور نو که ټوله خلق او پاته جزیرة العرب په اسلام کې داخل سي، دا و قریشو ته اهمیت نه لري، او په دغه موضوع کې دوی په هیڅ قسم سره مداخله نه کوي. حال دا چې دغه قریش هغه کسان دي که به یو څوک د هر ځای چې به و او د هرې قبیلې څخه چې به و مسلمان سو، دوی به هغه بندي کاوه او واهه. او نن ورځ وایي موږ په هیچا کار نه لرو. آیا دغه د قریشو ناکامي نه ده او د مسلمانانو دپاره ښکاره فتحه نه ده؟ تاسې پوهیږئ هغه وینه بهونکي او وژونکي جنګونه چې د مسلمانانو او د دوی د دشمنانو په مابین کې کېده، په هغه جنګو کې د مسلمانانو مقصد د مالو اخیستل او د انسانانو وژل نه و، او نه مسلمانانو غوښته چې خپل دشمنان دې په زور سره مجبوره کړي چې اسلام ته داخل سي، بلکې د هغو جنګو څخه د مسلمانانو یوازنی هدف دا و چې و خلقو ته دې په دین او عقیده کې پوره ازادي ورکول سي. که څوک غواړي چې مسلمان سي، مسلمان دې سي، او که څوک غواړي چې پر خپل کفر پاته سي، پاته دې سي. لکه څرنګه چې الله جل جلاله د سورة الکهف په 29 نمبر آیات کې فرمایي: فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. خو د خلقو او د دوی د ارادې په مابین کې به هیڅ بل قوت مداخله نه کوي، او اوس د دغه څلرمې مادې په اساس دغه مقصد د ټولو جزئیاتو سره حاصل سو، چې ممکن دغه مقصد په ډیرو کامیابه جنګو هم لاسته نه وای راغلی، او مسلمانانو په دغه حریت او ازادي سره د دعوت په لار کې لویه کامیابي لاسته راوړه. تاسې پوهیږئ چې د ټولو مسلمانانو شمیر تر دغه صلح د مخه تر 3000 نفرو نه زیاتېدی، خو د 2 کلو په جریان کې د مکې مکرمې په فتح کې د مسلمانانو شمیر 10,000 نفره و. او د صلح دوهمه ماده چې داسې لیکل سوې وه: دوهم، دغه د جنگ او د دشمنۍ حالت چې د مسلمانانو او قریشو په مابین کې دی، دا به د 10 کلو دپاره ختمیږي، یعنی 10 کاله به یو پر بل تعرض نه کیږي. دا په خپله د مسلمانانو د ښکاره کامیابۍ دوهم جز سو، ځکه مسلمانانو اول په جنگ شروع نه ده کړې. دغه جنګونه هم د قریشو د طرفه شروع سوه، لکه څرنګه چې الله جل جلاله د سورة التوبه په 14 نمبر آیات کې فرمایي: وهم بدؤوکم اول مره. مګر هو هغه د مسلمانانو عسکري دورې
ټوله د دې دپاره وې چې قریش د هغه غفلته څخه راویښ سي او د الله عز وجل د لارې څخه د خلقو منع کول پرېږدي او د مسلمانانو سره په مساوات او برابري ژوند وکړي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.